خبر واده ما سره سو کې بس بدغه به خپل خبره ختموم. اول نمبر چې موږ خپل بچی دیندار جوړو ان شاء الله. یو منټ او دویم نمبر دغه مدرسه به زموږ سره زموږ کاروبار کې زموږ تنخواه کې زموږ زمینداری کې شریک وي. موږ به د دې سره خپلو مالونو کې کوو د دې روزانه ماهانه سالانه ضرورت به پوره کوو. دغه مولانا صاحب دې ته به ډاډ ورکوو مولانا صاحب تاسو دننه خدمت کوئ بهر ضرورت به موږ تاسو پوره کوو. موږ دپاره مونږ ته دا خوند نه راکوي چې ته دلته مدرسه هم څلی بهر چندو پسې هم ګرځېږې. ته دننه خدمت کوو د تا ضرورت به مونږ پوره کوو چې د هر چلته نه انشاءالله. د دې دوو خبرو واده چې ما سره څوک کوي وجوبي واده تبلیغي ملګري وایي په اراده باندې یو نیکۍ میلاویږي نو هغه به وي خو زه هغه اراده نه ښیم نیکۍ والا. زه وجوبي واده ښیم په کوم چې سړی پوره کوي نه بې ګناهګارېږي. ان العهد کان مسؤولا. وجوبي واده چې نن په دستربندۍ کې ما سره څوک کوي هغه ملګري را سره دواړه لاسونه اوچت کوي لږ پوره اوچت کوي لاس به ښکته کوئ نه امید دی د هم نه مغفرت ذریعه وګرځېږي انشاءالله. دا واده ده نه لږ اواز په زوره کې واده ده انشاءالله. تاسو ماشومان مه وایئ مشرانو ته وایم واده ده انشاءالله واده ده. زه به ستاسو مولانا صاحب نه بیا تپوس کوم چې د یو کال لپاره ستاسو خلکو ما سره واده کړی و هغه واده یې پوره کړی ده که نه دغه واده به پوره کوي انشاءالله. الله دې عمر کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.